بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د روحاني نوم ایښول څنګه دي او روحاني څه معنا، او همدا ډول د زید نوم ایښول دا څنګه دي او څومره ثواب لري. وایي ما د یو چا څه اورېدلي دي چې د زید نوم څوک ووایي 10 نیکي الله ورکوي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې روحاني په دې کې یا نسبتي ده، د دې نسبت روح ته سوی دی. روح دغه د روحاني لفظ چې خلک استعمالوي دا اصلا د دې دپاره استعمالوي چې یو کس په تصوفو کې، یو کس په طریقت کې، یو کس په باطني علم کې ښه ډېر کوشش کړي، روحاني علاج یې کړي، د روح علاج یې کړي، هغه باطني نورانیت یې لاسته راوړی وي، یو ډېر لوړ شخص ته موږ دا وایو چې دا پلانکی کس روحاني دی. البته ځینې کسان د تبرک په وجه باندې خپل تخلص روحاني کښېږدي، یا یې په پلارو نیکه کې یو لوړ روحاني شخص تیر سوی و هغه ته د اشاره کولو یا هغه ته د نسبت کولو په وجه باندې روحاني شخص کښېږدي، روحاني تخلص کښېږدي یا نوم کښېږدي. حاصل دا چې تخلص ایښودل یا نوم ایښودل د روحاني دا جایز دی، او د زید نوم ایښول هم جایز دی. دا چې چا درته ویلي دي اصلا دا په دې اعتبار درته ویلي دي چې د زید نوم دا په قرآن کې راغلی دی. د حضرت زید رضی الله عنه میرمن چې د طلاق کړل او بیا وروسته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره نکاح سوی ده، دغه بیان الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې یاد کړی، دغه بیان یاد کړی دی او دا قصه یې یاد کړې ده. یوازنی صحابي چې الله جل جلاله په قرآن کې نوم یاد کړی دی، هغه یوازنی صحابي هغه حضرت زید رضی الله عنه دی. نو لہذا په دغه کس چې دا خبره کړې ده چې دی زید نوم یې څوک کښېږدي او بیا یې ووایي 10 نیکي الله ورکوي، ځکه د قرآن عظیم شان تلاوت چې څوک کوي چې یو حرف سړی یاد کړي الله 10 نیکي ورکوي. نبی علیه السلام فرمایي من قرأ حرفا من القرآن فله 10 حسنات، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څوک چې یو حرف د قرآن تلفظ کړي الله 10 نیکي ورکوي. نو دغه د زید لفظ چې تا ته چا ویلی دی هغه په دې اعتبار ته ویلی دی چې د زید لفظ دا هم د قرآن یو لفظ دی چې څوک د تلاوت په نیت باندې وایي نو بیا 10 نیکي، او هسې ته نامه د پاره چې وایي نو بیا خو هغه 10 نیکي یا هغه 10 نیکي نسته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.